Hello, my dear student. Today we are going to talk about greetings, how we can have a good conversation with each other and greetings. په نننۍ ویډیو کې موږ خبرې کوو د ستړي مشو په اړه باندې چې څنګه به د ملګرو سره ستړي مشي کوو. نو فکر وکړه یو ته یو د بل ملګری دی. ته علي او هغه احمد دی. نو تاسو د یو بل سره ستړي مشي کوئ. زه چې ویډیو سٹارټ کوو. علي یعنی ته Hi, my friend. سلام ملګریا. How are you today? نن ورځ څنګه یې؟ احمد درته وایي Hi, علي. سلام علي. I'm fine. زه ښه یم. مننه. Thank you. له تا نه مننه. How about you? ته څنګه؟ یعنی ته څنګه یې؟ علي یعنی ته ورته وایي I'm good. زه ښه یم. I just came from class. زه د کلاس نه راغلم. کیم چې دی د کم دویم حالت دی موږ په پاست ټینس کې کاروو یعنی کیم مطلب زه راغلم I just came from class زه د کلاس نه راغلم احمد درته څه وایي Oh really یقینا How was your class کلاس دې څنګه و یعنی مطلب یې د کلاس نه دی مطلب یې د هغه درس نه دی چې درس دې څنګه و علي ورته وایي It was nice خو We learned some new words in English. موږ ځینې نوي لغاتونه په انګلیسي کې زده کړه. احمد درته څه وایي Did great دغه ډیر ښه یعنی علي You are working hard ته ډیر سخت کار کوي یعنی دا ستا ستاینه کوي چې ته سخت کار کوي. ته ورته څه وایي علي And how is your family او کورنۍ دې څنګه ده د کورنۍ په اړه باندې ته پوښتنه کوي And how is your family کورنۍ دې څنګه ده احمد درته وایي They are fine هغوی ښه دي They are fine هغوی ښه دي Thanks مننه My father is busy زما پلار مصروفه دی with work د کار سره یعنی پلار می کار کوي And my brothers are at home او ورونه می په کور کې دي ته دې پوښتنه کوي Do you have brothers and sisters آیا ته ورونه او خویندې لري احمد درته وایي Yes و I have two brothers زه دوه ورونه لرم and one sister او یوه خور My brothers go to school زما ورونه سکول ته ځي and my sister is very little او زما خور ډیره وړه ده little وړه دا بل little نه وایي دا ډبل ټي چې دی دا د ډي په رقم تلفظ کیږي little and my sister is very little او زما خور ډیره وړه ده She stays هغه پاتې کیږي at home with my mother په کور کې له مور سره می She stays at home with my mother. هغه په کور کې زما له مور سره پاتې کیږي. نو ته ورته څه وایي That's nice. دغه ډېر ښه ده. I also have a big family. زه همدارنګه یوه غټه کورنۍ لرم. یعنې ته ورته اوس خپله په اړه باندې وایي د خپلې کورنۍ په اړه باندې. I also have a big family. همدارنګه زه هم یوه غټه کورنۍ لرم. احمد درته وایي How many people are in your family ستاسو په کورنۍ کې څومره کسان دي How many people are in your family ستاسو په کورنۍ کې څومره کسان دي ته ورته څه وایي There are 7 people هلته 7 دانې کسان دي My parents زما مور او پلار 4 brothers 4 ورونه and me او زه یعنی مور او پلار 4 ورونه او ته ټول 7 کسان شو احمد درته وایي واو That's a big family واو یعنی واو دلته چې دی په مطلب د مونږ احساساتو باندې کاروو That's a big family دغه ډیره غټه کورنۍ ده Do you all live together آیا تاسو ټول یو ځای اوسیږئ یو ځای ژوند کوئ Do you all live together آیا تاسو ټول یو ځای ژوند کوئ نو ته ورته څه وایي Yes we live in the same house موږ په یو کور کې اوسیږو Same house مطلب یو کور یعنی موږ ټول یو ځای اوسیږو احمد درته څه وایي What do you usually do every day ته هره ورځ معمولا څه کوې یعنی ورځني کارونه دي چې دي روټین دي چې دي ته څه کوې ته ورته څه وایي In the morning په سهار کې I go to university زه پوهنتون ته ځم دا به یونیورسټي نه وایي ښه یونیورسټي After class وروسته د کلاس نه I come home زه کور ته راځم eat lunch د غرمې ډوډۍ خورم and then study او بیا وروسته study کوم in the evening او په ماښام کې I sometimes play cricket with my friends زه ځینې وخت د خپلو ملګرو سره کرکټ کوم I sometimes play cricket with my friends زه ځینې وخت د ملګرو سره کرکټ کوم
احمد درته څه وایي that sounds nice دغه ډیر ښکلی یعنی sounds مطلب دلته غږ نه دی یعنی دا تا چې څه وویل دا ډیر ښه و that sound nice دغه ډیر ښه و I usually go to work زه معمولا کار ته ځم in the morning په سهار کې then وروسته I spend time with my friends in the evening او په ماښام کې مې له ملګرو سره وخت تېروم دا درته احمد وایي یعنی د خپل ځان په اړه درته وویل I usually go to work زه معمولا کار ته ځم in the morning په سهار کې then وروسته I spend time with my friends in the evening او په ماښام کې مې له ملګرو سره وخت تېروم ته ورته څه وایي Do you meet your friends every day آیا د ملګرو سره دې هره ورځ ګورې Do you meet your friends every day آیا د ملګرو سره هره ورځ ګورې احمد درته څه وایي Not every day هره ورځ نه but 2 or 3 times a week فقط 2 یا 3 ورځې په جمعه کې but 2 or 3 times a week فقط 2 یا 3 وخته په جمعه کې we sit مونږ کینو talk خبرې کوو and sometimes play cricket او ځینې وختونه کرکټ کوو نو ته ورته څه وایي anyway بهر حال it was good talking to you دا ډېر ښکلې خبرې وې له تا سره it was good talking to you دا ډېر ښکلې خبرې وې له تا سره یعنی کله چې ته یو چا سره میټینګ کوي greetings کوي او دغه په اخر کې چې ته غواړې هغه ستا خبرې ختمې کړي دا جمله بیا ته یو چا ته کارولی شي it was good talking to you یعنی له تا سره چې مې دا خبرې وکړې دا ډېر ښکلې خبرې وې احمد درته څه وایي same here زما هم همدارنګه یعنی زه هم همداسې احساس کوم چې ستا سره د خبرې ډېر ښکلې خبرې وي let's meet again tomorrow راځه چې دوباره سبا بیا وګورو یعنی سبا بیا د یو بل سره وګورو ته ورته څه وایي sure یقینا یعنی وبه ګورو see you tomorrow سبا به دې ووینم bye خدای په امان bye خدای په امان احمد درته څه وایي bye خدای په امان take care له ځان سره احتیاط کوه take care په ځان پام کوه یا له ځان سره احتیاط کوه نو امید لرم چې ویډیو مې خوښه شوي یو څه به مو زده کړي وي نو ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره چینل سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو د خدای په امان